د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون پر بنسټ ټاکل شوی و چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه ووځي، خو د ولسمشر بایدن ادارې د سرتیرو ایستل تر سپټمبر میاشتې وځنډول. طالبانو خبرداری ورکړی چې لا ټاکلې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې د دوی د جنګیالیو لاس خلاص دی او د هر ډول رامنځته کېدونکي وضعیت مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. له دې سره جوخ د هېواد په ډېرو ولایتونو کې جګړو او نښتو زور اخیستی چې هره ورځ پکې پر ښکېلو غاړو سربیره ملکي افغانانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. خو طالبانو ته نږدې کسان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو خبرې روانې دي او ښایي په ډېر نږدې وخت کې په دې اړه دواړه خواوې په خپلو کې یوې هوکړې ته هم ورسیږي. زما په عقیده باندې طالبان به عکس العمل ونښيي زر او احتمال د دې شته چې څه پایلې په لاس باندې راسي او توافقات وشي او ضمانت د دې وشي چې په 11 دسمبر باندې به دوی خامخا کلا وځي. دوی زیاتوي که د امریکایانو او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ژر یوې پایلې ته ورسیږي، د سولې په تړاو به د افغانانو خپلمنځي خبرې هم بیرته پیل شي او ښایي په دغو خبرو کې پر اوربند او یا د تاوتریخوالي پر کمولو هم هوکړه وشي. که توافق راغی نو دا به ډېر یو مثبت ګام وي چې هغه خشونت به مراکم کړي چې د دولت او د طالبانو ترمنځ زمینه به برابر شي مذاکراتو ته حتی اوربند ته به زمینه برابر شي. په ورته مهال په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د امریکا، چین، روسیې او پاکستان د استازو لخوا د ترویکا پلس په نوم غونډه روانه ده. د حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي وایي چې دوی د ترویکا پلس له استازو سره د سولې په تړاو پر مهمو مسایلو بحثونه کړي ترڅو د سولې په اړه سیمه اجماع پیاوړې او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اوسني واټنونه راکم کړي. در این دیدار روی پروسه یا روند صلح در دوحه و در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت، همچنان در رابطه با تقویت اجماع منطقوی و با وجود آوردن یک دیدگاه مشترک بین دو تیم بحث صورت گرفت. بلخوا د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه په دې شرط لرې کوي چې دغه ډله تاوتریخوالی کم کړي او د افغان کشالۍ سوله ییز حل ته غاړه کیږدي.